درېمه مهمه خبره چې بیانوم اخیری غدا ده چې د مزمزي او د استنشاق حکم څه د حکم دی حکم بارکه د جمهور اهل علم رائے دار چې مزمزه او استنشاق دا په اوداسه کې فرض دي دا مې د ذکر وایو زم په تبلیغ کې تلم یو دوه هفته مام لګولې نو الته ملګری د څه وجه په اوداسه کې څلور فرض دي خلکو د اوداسه کې څلور فرض دي مخینزل فرض دي او مټي د څنګهلو پورې انزل فرض دي څلورم سره سر مس فرض د خپې د ګټو پورې انزل فرض دي بس دغه څلور فرض وي تاسو ان شاء الله دا خبره واورئ چې په اوداسه کې د الله د نبی نه نور فرایض هم نقل دي څلور نه علاوه فرایض دي چې دا د الله د نبی په حدیثو نقل دي دا ملګری دي ته فرض ولې نه وای دا ځان له جدا غلا ده چې په دې باندې علما پويږي چې دې خبر ته فرض ځکه نه و چې دا په حدیثو نقل دي او دیو چې په حدیثو باندې فرض او واجب نه ثابتېږي او دا زیادت په کتاب الله راځي دا په اصولو کې د مليانو ویلي سره دا غینه ته قران او سنت چې کله مطالعه کوي نو تاسو به څلور فرایض څلور قران ذکر کړی دي دا غینه علاوه نور فرایض هم په اوداسه کې شته چې د الله نبی باغې باندې دوام کړی دی امر په هغه باندې کړی دی نو په هغه فرایضو کې یو فرض تاسو مخکې ذکر نیت بل فرض واجب هم ذکر کړو بسم الله چا کې لګي اختلاف او دریم فرض باندې تاسو ذکر چې مزمزه او استنشاق دا په اوداسه کې فرض دي د فرض معنی دا د په عربی کې چې د الله رسول په امر کړی چې دا کار وکوي یو خبره دیم د فرض معنی دا چې د الله رسول په 23 سال ژوندۍ کې څومره منځونه چې کړی دی او د سونه ولا کړی دی په دې کې په یو او داس کم دا پرې خنه ده د فرض وي امام ابن عبد البر وی ودا د دینه معلومیږي چې قران کې الله ویلي فغسلوا وجوهکم مخونه وینځي نو دا پوزه او دا خله دا په مخ کې د داخله په مخ باندې الله امر ده لهدا په پوزه باندې الله امر ده او صحیح حدیث راغلی نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وګد حدیث ابو هريره امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمضمضه والاستنشاق دا الله نبی امر کړی په مضمضه او استنشاق باندې امر چې پیغمبر کله وکړي نو علما به دې خبره پويږي ان الامر اذا جرد عن القرائن افاد الوجوب امر چې کله قرینه صارفه نه و بل د سي نخ نه و چې امر د وجوب او د فرض سنت ته اړه او د سي علامه نه و نو د الته د امر معنی فرض ده د امر معنی واجب ده الته او دې کې بل نخ نشته بلکې د الله رسول په مزمزه باندې امر کړی چې او داس کې نو خلیته بوبو اچي او داس کې نو پوزته بوبو اچي د الله رسول حکم ده لقد بن صبره مشهور حدیث ده ابن ماجه کې راغله ترمذی کې راغله ابو داود کې راغله ده مخکې ته ما وایو چې نبی اسلام فرمایلی اصبغ الوضوء كامل او دس بکوي وخلل بين الاصابع او د ګوتو خلال بکوي د تفصيلات په خپل ځای راځي وبالغ في الاستنشاق او پوزته چې کله وباچې نو باقي کې به مبالغه کې الا ان تكون صائما كروجين بیا مبالغه نه کې دی حدیث کوم امر ده وبالغ في الاستنشاق امر په راغله ده بل حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ده مشهور حدیث دارقطنی کی ده الله رسول فرمای المضمضه والاستنشاق في الوضوء الذي لا بد منه مزمزه او استنشاق په اوداسه کې هغه عمل ده لا بد منه چې د دین اخلاصي نشته هر مسلمان چې اودس کوي دا به خلیته مخامخ او باچي او هر مسلمان چې اودس کوي دا به پوز او باچي د نبی اسلام همیشواله او مواظبت دام په دې دلیل چې نبی صلی الله علیه وسلم همیشه چې کوم اودسونه کړی په دې کې خلیو پوز د الله رسول او باچولي تقریبا په دې باب کې شپږ یا و حدیث سره راغلي چې په ټولو حدیثو کې د الله رسول امر کړی امر اذا توضأت فمضمض کله چې اودس کې نو خلیته بخامه خو باچي او امر دا د فرضیت د پاره او د وجوب د پاره خامخه په امر کې فرضیت او واجبواله به کې خامخه دی وینه خلیته او با چول په اوداسه کې دا سنت نه دی بلکې دا فرض دی او پوز او با چول په اوداسه کې دا سنت نه دی بلکې دا فرض دی د سنت تعریف دی ته وای چې ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم نبی لسان په همیشواله کړی وی مع ترک احیانا او کله کله پریخي دا د سنت تعریف دی واستانه د تبوس کوم چې اوداسه کې مزمزه او استنشاق سنت شو بالفرض والتقدير نو داسې اودس به تماله پیدا کې چرته د نبی اسلام د 23 سال ژوندۍ کې چې نبی اسلام اودس کړی او پوسټ وبم نه چدي ول نه د خلیته وبا چولې هم دغه شان مخ انزل دا به ثابت کې
دا د چاپلارم نشي سره من ضعف علیه البیان دا نشي ثابتوله چې نشي ثابتوله دا مسله قوی ده چې په اوداسه کې او په غسل دواړو کې مزمزه او استنشاق واجب او فرض او لازم دي کپات شه او داس بل سره کې دیوژن حافظ ابن قیم رحمه الله وی ولم يتوضا الا تمزمز واستنشق دا الله نبی چرته مودست نه کړي مگر مزمزه او استنشاق کړي دي ولم يحفظ عنه انه اخل به مره واحده او دا الله د رسول نه چرته نقل نه دي چې نبی اسلام چرته یو ځل په خپل ژوندۍ کې دا او داس کې مزمزه پرېخي یا استنشاق پرېخي دا په 23 سال ژوندۍ کې چرته نقل نه دي حافظ ابن حجر دا حدیثونه چې ویل نو د دې لاندې دا خبره کړه چې د الله د رسول نه په 23 سال ژوندۍ کې یو ظلم نقل نه دي چې هغه او داس کړي یو خلی ته بګوبنی چولی یا او داس کړي او پوز ته بګوبنی چولی تاسو آسان سوال درخیمه کله چې مولیان ویل چې نجی دا سنت دي ځکه قران کې څلور فرض یو دا سنت دي او توجیه د سنت او تعریف دا ده چې نبی سم کله کله کړي کله کله پریخي لکه ماسپخین صورت په سفر کې کله پریخي کله 2 رکعات کله 4 رکعات دي په سفر کې پاتې کیږي کله کله بل ایمرجنسي چراله ایږي کله کله پاتې کیږي دا د سنت او تعریف چې کله کله کړي کله کله پریخي دا د سنت او تعریف ده ته موږ ته د سې او د سراوخه هغه حدیث ولي کوم ته چې پیغمبر په 23 سال ژوندۍ کې یو او د بغیر د مزمزه یا د استنشاق نه کړي دا موږ ته ولي کا دا څنګه نشي لیکله چې نشي لیکله دینه معلومیږي د پیغمبر په شی دوام او همیشواله کول دا د یو شی د فرضیت دلیل دی دا د الله د نبی طریقه ده دا خبر بلند ځان سره کوم مولان چې دا سنت دي دا مولانو ځان لغلاګان چې په خپل ځکه زلګي لګي وایم دا مولان سره کتابونه مجبور دي صدر مذاهبونه مجبور دي او صدر اصولونه مجبور دي ځکه په اصول کې دا خبره لیکل شوې دي چې کوم خبره په حدیث کې دا غي زیادت په کتاب الله باندې ناجایز ده ځکه دې سره بیا قران منسوخ کیږي ځکه حدیث کې ته چې دا فرض زیات دي ته فرض یو نه فرض یو قران کې څلور ذکر شوی دي نو بیا به د حدیث او تشریح په قران نه کېږي دا حدیث په قران باندې زیاتېږي او د سره قران منسوخ کېږي دا څه غپ لګول دي اصل دا چې الله خپل نبی را لګي د قران د تشریح لپاره را لګلو پیغمبر چې راغلو دا غد الله د خبرو وضاحت کو الله رب العالمین په قران کې ویل منځ کوي نبی ویل د مازیګر من 4 رکعات ده د جمعې من 2 رکعات ده د ماسپخین من 4 رکعات ده د سحر من 2 رکعات دا خبره نبی کړي دا په الله نه لري قران کې او دا فرض دي الله ویل دی قران کې واتو زکات ورکوي نور هیڅ هم نه ویل صرف ویل زکات ورکوي دا نبی ویل په سرو کې دومره زکات ده په سپینو کې دومره زکات ده په دانو کې دومره زکات ده په غو کې دومره ده په میخو کې دومره ده په نور سارو کې دا نبی فرمایلی الله ویل کتب علیکم الصیام دا روزي پوره وضاحت دا نبی کړی دی الله ویل واتم الحج والعمره دا حج او دا تفصيلات چې د حج کم کړی دا پیغمبر کړی دی دا قران کې نه دی ذکر دیونه چې قران کې الله مختصر او دس بیان کړ نبی رسول الله دغه تشریح وکړه څنګه چې د قران تشریح منل کېږي دغه شان د الله د نبی حدیث په منل کېږي دا واجب الاطاعت دي او دا خبره غلطه ده چې په حدیث پر نه ثابتېږي دا څلور رکعات فرض د مازیګر چې من کو دا په حدیثو کې دي دا اوقات چې د مانځي دا په حدیثو کې دي دا رکوع سجده چې فرض دا په حدیثو کې نقل له زمونږ د دین دوه پایې دي یو قران یو حدیث څنګه چې په قران باندې یو عمل فرض کیږي دغه شان په حدیثو د رسول الله باندې عمل فرض کیږي او دا الله ویلي وما آتاکم الرسول فخذوه الله و چې پیغمبر کوم شی درکې دا واخلي وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر چې کوم شی نه منع کړه هغه نه ځان ساتي او دا پیغمبر ویلي صلوا كما رأيتموني اصلي منځ کوو چې څنګه منځ کوم ما وګورئ ما چې څنګه منځ کوم زما د مازه په شان منځ کوي دا زمونږ پیغمبر ویلي دیونه دین د پاره دوه حجتونه دي دوه دلایل دي د اسلام دوه پای دي یو القرآن بل السنه او دا نور پای کې برابر وړي راخدو کې برابر نه وي ضرورت ته نشته اصل اصول دوه دي قرآن او حدیث د مسلمانانو اصول زمارونو دیونه خپل مسلې قرآن او حدیث واپس کول پکار دي کتاب او سنت کې چې کوم خبره ان شاء الله دا به زمونږ دي او قران او حديث کې چې کوم خبره نو به ان شاء الله لازم ولا موږ به خبره مکلف نه یو الله رب العالمین موږ خپل دین باندې بصیرت راکړي الله دې زمونږ اعمال کتاب او سنت برابر کړي الله موږ د بدعات او خرافات او د خبر نو ساتي الله زمونږ او د سنت منځونه روزي زکاتونه تمام اعمال نفلي او فرضي اعمال الله د قران او د حديث برابر کړي